عبدالله او عمران خان څنګه ولې د قانون بدلول غواړي؟ که ویډیو ګورئ نو خبر به پرې شئ. له پاکستان راپورونه وایي چې لومړی وزیر عمران خان په دې هڅه کې دی چې په 2019 کال کې د پاکستان په اساسي قانون د سیاسي ګوندونو په هوکړې راغلی تعدیل بیرته لرې کړي. یاد تعدیل کې له ولسمشر د پارلمان له لغوه کېدو واک بیرته واخیستل شو او یو شمېر نورې مادې تغییر شوې. همدا ډول په یاد کال کې د اساسي قانون اړوند خیبر پښتونخوا په دغه ونومول شوه. د پاکستان اپوزیسیون پر لومړي وزیر عمران خان او د هغې پر حکومت نیوکې کوي چې په بد وضعیت کې هڅه دا ده چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي او په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته کړي. د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په اساسي قانون کې د لاس وهنو ضد خبرداری ورکړی دی. په ورته وخت کې افغانستان کې د ملي یووالي حکومت پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او ټاکنیزه ډله د هیواد د اساسي قانون تعدیل او یا هم له تعدیل وړاندې او له قانون باندې امتیازونه او صلاحیتونه غواړي. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس خپور شوی دی، خو په دې بد وضعیت کې هم د عبدالله ډلې حکومت بوخ کړی دی ترڅو د صدارت چوکۍ او یا هم صدارت ته ورته مقام ورته رامنځته کړي، کوم څه چې د هیواد اوسنی اساسي قانون سره په ټکر کې دی. عام ولس نیوکې کوي چې د کورونا د ویرې ترڅنګ په بد اقتصادي وضعیت کې هم قرار لري او حکومت د سیاسي کړکېچ د پای لپاره هم کورونا او د سولې خبرې شاته غورځولې دي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. که د ډاکټر عبدالله د داسې کار په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې حتما شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم.